بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، الله جل جلاله دې وکړي چې روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. ګرانو زده کوونکو، سورت الناس مو پرون څو آیتونه وویلي او هغه به انشاءالله تاسو په نصیحتونو باندې عمل کړی وي. نصیحت زما همیشه دا ده ګرانو زده کوونکو چې قرآن کریم ځان لپاره همیشه په کور کې څو آیاته تکرار وکړئ. کوم صورتونه چې تاسو د حفظ یاد کړي دي یو کس ته یې واوروئ، عربي لهجې سره یې تکرار کوي او کوشش دا وکړئ چې هغه صورت چې تاسو ته مشکل اوسي، مشابه صورت اوسي، هغه ډېر زیات تکرار کړئ. لکه ټول صورتونه به تکراروئ، د هغه سره په تقسیم اوقات کې د مشابه صورت دا کوم صورت مو چې ډېر یاد نه اوسي، یعنی نوی درس مو ویلی هغه به هره ورځ تکراروئ او دا قاعده به هم ستاسو په یاد اوسي ګرانو زده کوونکو چې باید تاسو یو قاري د ځان لپاره د تجوید انتخاب کړی وي. لکه منشاوي، محمد صدیق المنشاوي، کوم قاري چې ډېر ښکلی قرآن وایي، ډېر ښایسته آواز لري، هغسې قاري به هم تاسو ځان ته انتخاب کړی چې تجوید مکمل هغه تجوید کې اصلا خطا نشته. یا محمود خلیل الحصري ده چې دا به هم تاسو یا دا یا منشوي یا قاري صاحب برکت الله سلیم چې د قاري صاحبانو استاد دی یا نور ډېر زیات قاري صاحبان شته دي، دا به تاسو د تجوید لپاره ځان ته انتخاب کړئ او یو به د عربي لهجې لپاره. ګرانو زده کوونکو، عربي لهجې لپاره چې تاسو څوک انتخابوئ په هغه کې بعضې شیان ستاسو باید په یاد اوسي. یو، که ستاسو اواز ډبل اوسي نو داسې قاري چې د هغه اواز ډبل اوسي. که ستاسو اواز نری اوسي نو تاسو به داسې قاري انتخابوئ چې هغه اواز نری اوسي. ګرانو زده کوونکو، هر یو زموږ او ستاسو نه، هر یو زموږ او ستاسو لوستونکو نه د اواز 3 مرتبې لري. ډېر جګ اواز، متوسط اواز، ډېر ټیټ اواز. نو که کوم قاري د خوش اوازۍ لپاره انتخابوئ، که اواز مو جګ اوسي نو هغه به تاسو هغه قاري انتخابوئ چې اواز یې لږ جګ اوسي. یو هغه جګوالی چې موږ تاسو په والیم جګ او ټیټ هغه نه، یو دا چې د خپل اواز یو جګوالی ولري. یو که اواز متوسط اوسي نو که ستاسو اواز متوسط اوسي ځان ته به ما قاري، که ستاسو اواز ټیټ اوسي نو تاسو به په عربي لهجه کې هغه ټیټ اواز والا ځان ته انتخابوئ تر څو تاسو د هغه څخه اخلی او هغه لهجه انتخابوئ نو تاسو ته به مشکل نه پیښیږي. بعضې وخت کې بعضې زده کوونکي ځان ته یو داسې قاري انتخاب کړي چې د هغه اواز ډېر اوچت اوسي، دروند اواز اوسي، د دې اواز ټیټي، دا چې ورسره نیمه سپاره وایي خسته، ستړی، حتی ستونی خراب شي ځکه د هغه دغه لهجه په ډېر ثقیله تمامیږي. نو دا شعور به ستاسو په یاد اوسي. راځو ګرانو زده کوونکو، پروني صورت ته هغه احکام وایو، بیا انشاءالله نوی درس په ګډه سره تکرارو او بیا په آخر کې دا صورت مو ختمیږي او انشاءالله کور کې به په صحیح الفاظو، مکمل صحیح الفاظو کور کې تکراروئ او تجوید به عملي کوئ او ځان لپاره مو کورنۍ قاري نیولی او یا کم قاري صاحب چې د 3 قاري صاحبان چې زه پېژنم چې ډېر ښایسته تجوید ده، محمود الخلیل الحصري ده، حصري صاحب ده، منشوي صاحب ده، قاري صاحب برکت الله ده وغیره، نو هغه سره به تکرار کوئ. راځو ګرانو زده کوونکو، بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو زده کوونکو، همیشه موږ صورت ویلی لیکن د بسم الله هغه احکام یعنی بسم الله کې موږ نه اجرا پاتې ده. بس دغه با باندې چې کسره د سین سره یو ځای کوو نو دلته به څه کوو؟ صفیر کوو. ملله، ملله د الله د نوم لپاره مې قاعده ویلې وه چې که د الله د نوم نه مخکې چې شی اوسي کسره اوسي هغه به تشه خوله سره یعنی تش به ادا کوو. نو دلته چې ده؟ کسره ده. او همدارنګې الرحمني، الرحمني، ها د را سره چې دغه لام لام شمسي ده، را به ډکه ویو، په ها باندې به همس کوو، په میم باندې ولاړ زور ده، د یو الف په اندازه به ویو، نون به د را سره تړو، لام لام قمري لام شمسي ده، په بخښنې لام لام شمسي ده، را به ډکه ویو او یای مده ده، په حالت د وقف کې مد وقفي ده. نو 2 او 4
دوه او څلور حرکته مو که په ابتدا کې شروع کړي دا ما په دوام به مخکې ځو. نو څه رقم؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قل اعوذ، قاف ډک، همزه سخته، عین واو مده دوه حرکته، ذال د ژبې په سوکه، با د شونډو څخه په اسانۍ، را شبه مثالیه ډکه، با مشدد نون سره، نون مخکې لام نام شمسی، نون باندې دوه حرکته غنه، په مد وقفي دوه یا څلور حرکته، مد سین په آخر کې ویو. قل اعوذ برب الناس. میم باندې فتحه، یو خپله فتحه اسانه ده، چه ده؟ خفیف الحرکت ده. یو د خپله میم دی حروف مطلقه څخه ده، نو په اسانۍ سره لیکي دواړه زیرونه به نه ورکوو. ملکین، کین، کاف د نون سره، لام لام شمسی د نون باندې مشدد باندې شی غنه دوه حرکته، نون نه وروسته په الف باندې دوه یا څلور حرکته، مد وقفي سین په آخر کې اظهارو. ملک الناس، اله الناس، همزه کسری والا، لام باندې ولاړ زور دیو الف په اندازه، ها د نون سره او په نون باندې دوه حرکته غنه، لام لام شمسی ده، نون وروسته الف راغلی. دغه الف با په حالت د وقف کې مد وقفي دوه یا څلور حرکته وایو. سین به مو هم په آخر کې ظاهر اوسي، ورک به نه اوسي، دی مد له وجې. ملک الناس من شر اخفاء، من شر دغه اله الناس چې موږ او تاسو ویلې چې اله الناس، صحیح ده؟ اله الناس من شر دلته به څه کو ګران زده کوونکو؟ اخفاء، را به تشه ویو. همدارنګې دغه را به د واو لام سره یو ځای کوو، لام لام قمري ده، وس صفیر، و الف مده دوه حرکته، سل لام قمري، خا د نون سره چې حرف مثالیه ډکه، او نون باندې نون مشدد باندې دوه حرکته غنه. د هغه نه وروسته په الف باندې چې مد وقفي ده په دوه یا څلور حرکته چې کوو مد کوو، سین به په آخر کې زمونږ معلومي. من شر الوسواس الخناس. راځو پسې آیات ته. الذي ګران زده کوونکو لام مشدد، ذانا وروسته یا مده دوه حرکته، نو څه رقم وایو؟ الذي. یو شی مې چې مخکې هم تاسو ته ویلی بیا هم وایم، موږ یو دوه درې څلور پنځه شپږ و مشدد تور یا حروف لرو. دغه یو شد د ګرانو زده کوونکو او یو د شدت. نو شدت کې آواز بندیږي، خو شد کې به حرف مطابق آواز وایو، لکه برب شدت لري، آواز مې بند کړ. ان آواز مې پې جاری ده، بیا هم دې رنګې آواز مې پې جاری ده. شر دلته هم آواز جاری ده، شر متوسط آواز مې ده، نه بند او نه جاری. دلته بیا مې آواز جاری ده، دلته مې آواز نه بند او نه جاری، یعنی د حرف د صفت له وجې نه به شد ادا کوو. الذي يوسوس دلته يوس سین باندې شکو صفیر، يوسوس في یا مده، صدور الناس
صدور الناس. ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو مخکې هم ویلي یا مده صاد د حرف مثالیو څخه سره د هغه د حرکت ډک واو باندې دوه حرکته مد را شویو باریکه د نون سره یو ځای کو لاملامې شمسی او نون دوه حرکته غنه مد وقفي دوه یا څلور حرکته نو رقم الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس من الجنة والناس. دلته لام قمري ده، نون مشدد باندې دوه حرکته غنه ده او واو د لام سره نه بلکې واو د نون سره لام شمسی نون باندې دوه حرکته غنه او الف په حالت دی مد وقفي کې دوه یا څلور حرکته مد او سین مو په اخر کې ویر نشي. من الجنة والناس. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ ستاسو د الناس صورت زی وایم تاسو ته غوږ ونیسئ او انشاءالله صورت ناس مو په تجوید یاد کړو نو یو ځل بیا ورته هم ځیر شئ ګرانو زده کوونکو. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ او ستاسو نننی درس په اخره کې مو په رب العالمین سپارم ومن الله توفیق.